مولوي هبت الله اخندزاده اقتصاد مو خپله جوړ کړی او په اسلام معامله نه کوو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ راځي تازه خبر ته. د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده په خپل اختریز وینا کې پر خلکو غږ کړی چې د اوسني نظام ملاتړ وکړي او په وینا یې خپل هیواد او اقتصاد خپله جوړ کړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ده په ټکو له اسلامه نه تیریږي او حدود به یې پلي کوي. هغه په خپله نږدې نیم ساعته وینا کې بیا هڅه کوله چې د بشري حقوقو په اړه د خپلو پریکړو دفاع وکړي او ټینګار یې دا و چې د ده په ټکو شریعت پلی کوي، داسې حال کې چې ګڼ نړیوال بنسټونه یې له بشري حقوقو سره په ټکر بولي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده خلک یووالي ته وربللي او وایي چې د دوی ملاتړ دې وکړي. دغه راز پر طالبانو غږ کړی چې خلک خپل کړي. دا مجاهدین دې هم خپل خلک داسې بولي چې له دوی سره په سنګر کې شریکان دي، له دوی سره په امارت کې شریکان دي. موږ ته تاسو کافي یاست، نور چاته ضرورت نشته. خپل ملک مو خپله جوړ کړئ، خپل نظام خپله جوړ کړئ او خپل اقتصاد مو خپله جوړ کړئ، خپل ځانونه خودکفا کړئ. خو نوموړي دا نه دي ویلي چې له خپلو سره خبرې کوي او که نه. مخکې طالب ویاندویانو BBC ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت مخالفینو سره خبرو ته اړتیا نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي، نن د کندهار په مرکزي عیدګاه کې د کوچني اختر لمونځ د مولوي هبت الله اخندزاده په امامت ادا شوی دی. ښاغلي هبت الله پرته له دې چې کوم ځانګړي شخص ته اشاره وکړي وویل چې په خپلو منځونو کې د له اختلافونو څخه ډډه وکړئ، یو بل سره نږدې شئ او مینه او محبت پیدا کړئ، خپل منځونو کې جوړې وکړئ، سوله وکړئ او بدي ورک کړئ، له زړونو مو کینې او حسد وباسئ او یو بل ته بښنه وکړئ او یو بل سره په ښه اختلاف او ټکر کې راځئ.